السلام علیکم درنو مینوالو. شعیب اختر او وقارینوس هندۍ لوبډلې ته پیغورونه ورکوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبډلمشر وقارینوس د هندۍ لوبډلې ته پیغور ورکړی دی چې تاسې له انګلستان سره کومه لوبه وکړه دا ښه لوبه نه وه. هغه همداراز په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې که پاکستان سیمی فاینل ته لاړ شي او که نه چې تاسې ښه لوبه ترسره نه کړه. همداراز د پاکستان بل تیز توپ اچوونکی شعیب اختر هم د هندۍ لوبډلې په اړه ویلي دي چې هندۍ لوبډلې ځکه له انګلستانۍ لوبډلې څخه لوبه وبایلله چې پاکستان له نړیوال جام څخه بهر شي. د یادونې وړ ده چې شعیب اختر هغه څوک دی چې تېره ورځ یې د افغانستان او پاکستان تر لوبې مخکې په خپله یوه ویډیو کې د افغان لوبډلې په اړه ډیره سپکه ژبه کارولې وه چې بیا خلکو ډیره وغندله. هغه ویلي و چې د افغان لوبډله ماشومان دي او ټولو پېښور کې کرکټ زده کړی دی چې زموږ سره د لوبې هیڅ وړتیا نه لري. خو د افغانستان او پاکستان د لوبې پر مهال افغان لوبغاړو پاکستاني مینوال ښه وجړول. تېره ورځ د هند او انګلستان لوبه وه نو پاکستاني لوبغاړو او مینوالو د هند د بریا لپاره دعاوې کولې. د هغې لامل دا و چې انګلستان د لوبې له بریا سره سیمي فاینل ته لاره هوارېده او د پاکستان چانسونه ختمېدل. همدا لامل و چې پاکستانیانو د هند د بریا لپاره دعاوې کولې. خو په یاده لوبه کې انګلستان لوبډلې د هند لوبډلې ته ماتې ورکړه. تر هغه وروسته پاکستانیانو ویل چې هند په خپله خوښه دا لوبه بایللې ده او لامل یې دا دی چې پاکستان سیمی فاینل ته لاړ نشي. یو شمېر کسانو خو دا هم ویل چې هندۍ لوبډله د پاکستان لوبډلې وویرېده. خو هندیانو ورته بیرته په جواب کې ویلي و چې په دعاګانو او د نورو په بخت لوبه نه کیږي. که په خپله لوبه نشئ کولی نو بیا په حیا او عزت سره له نړیوال جام کور ته لاړ شئ.